نن را سره د پښتو ژبې او ادب نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار سلیم راز صاحب مېلمه دی. د دوی نه به د دوی د ژوند په هکله، د دوی د فن په هکله، د دوی د خدماتو په هکله پوښتنې کوو. سلیم راز صاحب ستاسو هر څه ډېر زیات واضح دي، څرګند دي، خو بیا هم ځان سره د راز دغه تخلص کړی دی. نو څه پټ دي ستاسو د ژوند؟ خالد خان اس پټ نه دي. زما سره چې څوک پاتې شوي دي، چېرته چې ما چې وخت تېر کړی دی، نو هغه ما پېژني په هر حوالې سره. هغه که زما ذاتي ژوند دی، نو هغې نه هم ټول دنیا خبر ده. او که زما عوامي حوالې سره کم خدمات یا کم سرګرمۍ ما کړي دي، هغه په ادب کې دي، په صحافت کې دي او په سیاست کې دي. دې نه علاوه راز خو چې کوم دی، نو هغه دې سفر نه شي دی که به زه څه خبرې پټې دي. یو تخلص دی، نور داسې خبر ځکه چې زه ځان یو عوامي سړی ګڼم او عوامي سړی چې کوم دی، نو هغه د ولس نه چې کوم دی ځان نه پټوي. جی بالکل. ستاسو په دغه سیاست، ستاسو په ادب او ستاسو په صحافت په خبره کوو. که زموږ اورېدونکو ته مو دا ووایي چې تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ او ستاسو دا ساعت عمر څومره دی؟ زموږ مشران د هزارې نه راغلو، زما پیدایش د 400 دی او ټول عمر موږ دلته تېر کړی دی. دا وخت زما عمر چې کوم دی، زه په 4 کې روان یم، یعنی په یو کم 13 مارچ باندې به زما 4 کال عمر پوره شي. څومره زده کړې مو کړې دي؟ رسمي زده کړه خو چې کوم دی، نو ما ابتدا چې سکول نه پس په اسلامي کالج نه کړو. اسلامي کالج کې 1.5-2 کال ما تېر کړو. بیا چې زما والد صاحب په پولیس کې، نو د ترانسفر په وجه بیا موږ ډي خان ته لاړو. اوس 2.5 کال نور سبق زما چې کوم په ډي خان کې. خو متاسفانه دغه دور د ایوب خان او دې دور کې زمونږ د سټوډنټانو سرګرمیم ډېر تیز او سیاسي لیډران چونکې په جیل کې وو، نو دا سیاسي آزادو دپاره چې کوم چې اواز پورته کوو، هغه یا سټوډنټانو یا شاعران ادیبانو. زما چونکې د شاعرۍ سره یو بل اړخ ته چې کوم سټوډنټ لایف هم زما په ډي خان کالج کې، نو دغه دور داسې و چې دی کې زما نیغ په نیغه ملاقات چې کوم د اجمل خټک سره شو. هغه دغه چې کوم د اجمل خټک او رباب سکندر خان خلیل او دا ټول نیشنل پارټي ورته وایي یا خدای خدمتګار ورته، دا وخت کې چې کوم دی په جیل کو. نو د خټک صاحب زما رابطه به وه، زه هم جیل ته تلم راتلم. د هغې دا چې په کار چې دا ذمهواری نن سټوډنټان د نن ادیبان دوی پوره کړي، ځکه چې ټول سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه په جیل کې دی. دغه په دې حوالې سره بیا موږ د ادب په نوم به موږ ځای په ځای مشاعرې کولې او هغې مشاعرې ته به چې کوم سیاسي لیډران بهر موږ به هغې راغوښتل، نو هغې پکې تقریرونه کول. نو دا د سیاسي ازادو دپاره، د تحریر او تقریر د ازادۍ دپاره، چونکې دا یو پلیټفارم داسې و د ادب چې هغه نه کار کېدی شو. نو په دې کې چې کوم موږ هغه ټول ژوند دې ته ورکړ، نو زما ټول دغه اخرني 2 کال چې کوم دی، نو هغه په دې کې دغه شو. نو ما چې امتحان ورکړ، نو هغې کې زه په د جغرافي په سبجیکټ کې زه پاتې رالم. ما پسې سمدستي چې کوم دی، نو کورس هم بدل شو، 3 کلیز کورس شروع شو چې هغې ته به هغه وخت کې خلکو درېوالی ډیګري ورته دی. هغه یو ځل بس دغه شو، بیا هغه ختم شو چې ناکامه شو. نو موږ ته دوباره بیا په کالج کې داخله نه راکوله، ځکه چې تاسو غیر. نو زما د سبق نظر دغه شو، ما دا خیالو که زه کراچۍ ته لاړم، نو هلته به زه چې کوم دی خپل سلسله هم جاری ساتم. خو بهرحال زما د ژوند دا دغه چې زه تر اخره پورې چتم په یو سبجیکټ کې نه پاتې شوی، په یو کلاس کې نه فیل شوی، بغیر د دغه نه چې زما په باوجود دی چې زما والد صاحب په پولیس کې او هغې به په دې حوالې سره ډېره سختي هم کوله. راز صاحب تاسو لومبي سیاست کې قدم کېښودو که ادب کې مو قدم؟ لومبی قدم ما په ادب کې ایښی او دا غالبا د سکول زمانه وه. نو هغه هم داسې چې ادب سره مې شوق پیدا شو. هغه د اردو ادب به ما زیات لوستو، دا د ماشومانو کیسې په دې حوالې سره، او بیا زموږ عوامي ادب چې کوم، نو دغه به ما لوستو. نو دغه شوق زما پیدا شو. نو دا کال 50 کې 50 کې لکه باقاعده بیا زما په اخبارونو کې یو اخبار او شاباس، هغه کې به لیکونه چاپ کېدل. نو دې کې نه ما ابتدا کړې ده. او دغه نه پس چې کوم دی، بیا 1940 کې یعنی
دا خو زما د ادبي ژوند ابتدا و، خو د ادب او صحافت سره نږدې یو تعلق زما چې کوم دی چې په ګورنمنت کالج ډي خان کې وم. ګورنمنت کالج ډي خان میگزین او چې هغه کال کې یو ځل وته هغه ګومل نوم زړم به چې کوم دی سټوډنټ ایډیټر د پښتو یې چې کوم هغه کې مقرر کړی شوم. لکه په دغه دور کې دا 1900 یا کم شپته بو یا شپته بو دغه څه نو په دې کې چې کوم په لومبي ځل د ګومل میگزین کې پښتو برخه شامل کړه شو او زه په سټوډنټ ایډیټر مقرر کړی شوم. نو دغه ادب او صحافت دلته یو ځای دلته بیا دنه پس کال 1940 کې به کوم یو ابتدایي دور زما د صحافت او هغه په بنو کې یو کوثر نومه اخبار او رسنیو. نو هغه کې ما او سعد الله جان برک چې کوم نو یو ځای کار کوو، اگر چې هغه دومره لوی اخبار نو مقامی سطح والو، خو هغه کې مونږه د صحافت او ایسا هم وا زموږه ادبي حواله سره مونږ پکې شعر او شاعري یا ډرامې دا قسم شنو پکې چاپ کول. دا زما یعنی د ادب او صحافت د یو والي دغه دی. او چې زه بیا کله کراچۍ ته لاړم، نو کراچۍ کې مونږه د عدل رساله وا چې زه دغه نگران مقرر کړی شوم. دا عدل رساله په کال 1908 کې د پیښور نه جاری کړی شو او دا پیر محمد شارق چې کوم دی هغه مالکو، نو د دې رومبه ایډیټر چې کوم دی اجمل خټکو. دغه رساله یو کال نیمو چلے دا بیا بند شو او دوباره دا چې کوم دی لس کال پس کال 1958 کې غالبا دا بیا د کراچۍ نه جاری شو. دا وخت د ایډیټر چې کوم دی شیر علي باچو. دا دغه دورم د دې ډېر مختصرو سوګنه د دې وته دا بیا بند شو. نو چې کله بیا کراچۍ ته لاړم کال 1988 یا 98 دغه کې دا رساله موږ دوباره جاری کړه. نو بیا زه د دې رساله ایډیټر وای او ورته کنګران ورته وای. نو زه دغه مقرر کړی شوم او دا رساله موږ او چلوله. بیا چې کله نېشنل وایم پارټي چې کله شهباز اخبار واغست، نو زه چونکه کراچۍ کې وم، نو اجمل خټک ما ته سوال جواب وکړ چې د ولی خان دا دغه چې د پیښور ته راشي او دلته کارو کوي. ما زما یو تجویز دا که دغه اخبار ځکه چې کراچۍ ته راځي، نو دا بیا د دویمه ورځې اخباري، نو دلته ډیر زیات پښتانه دي او ضرورت دا دی چې دا اخبار دلته پیښور کې خپل وزي او دلته خپل وي. خو هغه چونکې داغي حالات یا سم مشکلات داسو چې هغه نشو کولای، نو د ولی خان دا خواهش وو چې زه پیښور ته راشم. زه بیا پیښور ته رالم. دا د ماخل د ایم د انتخاباتو نه پسو. په ادب کې بیا تاسو کوم صنف باندې لکه رومبه دغه کو بیا لکه تاسو په هر صنف د ادب باندې کار کړی دی؟ رومبه کې بالکل ما چې کوم زما شروع چې کوم ما د پښتو نظم نه کړی و، لکه شاید د شاعرانه. خو اگر چې نظمونو ما ډېر لیکلي، خو د نظمونو په نسبت بیا غزل بیا مازیات شوق سره لیکلي او دا مې په شاعرۍ کې دا خوښ صنف دین علاوه نور صنفونو سره هم زما شوق او ما لستم دي، ما پکې هم کړی. خو ما هغه کې بیا تبازمای نه کړی. البته تنقیدی مضامین چې کوم دي دا ما لیکلي دي، هغه کافي تعداد کې ما لیکلي دي. او هغه به یا ما رسالو لپاره لیکل، اخبار لپاره لیکل، یا مختلفو کانفرنسونو لپاره لیکل. نو هغه په مختلفو موضوعاتو کې دي، شو هغه سیاسي موضوعاتو، سماجی ثقافتي موضوعاتو، علمی تنقیدی موضوعاتو. په دې مې زما ډېر زیات مقالې چاپ دي او سم مقالې زما په کتابي شکل کې هم دغه تنقیدي مقالې چې کوم دي هغه چاپ دي. هغه نوم دي تنقیدي کرخه. څومره کتابونه به مو تاسو؟ زما کتابونه چې کوم دي، نو زما د شاعرۍ رومبه مجموعه چې کوم چاپ ده هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې افغانستان حکومت چاپ کړی و. هغه نوم د زخمونو په سرلې. هغه نه پس بیا چې کوم دي، نو زما دویمه مجموعه د شاعرۍ چې کوم راغله ده، هغه نوم دي ظلم حلم حقیقت لګم. دا د شاعرۍ دویمه مجموعه ده. او هغه نه پس بیا ما تنقیدی کرخه یو کتاب لیکل چې هغه تنقید دی. او بیا زما یو ریپورتاج چاپ شوی لباړې تر باړه غلې. او بیا زما د اکیډمي اف لیټرز چې کوم ماته یو درې پروجیکټس راکړو. نو یو پروجیکټ پای کې دا چې پښتو شاعري کال 1920 نه کال 2008 پورې دا یو جایزه ده او دغه دور د شاعرۍ انتخاب هم پکې شامل دي. هغه باندې زما خپل تجزیه او تبصره هغه هم پکې شامل لپاره. دا کتاب یا اکیډمي اف لیټرز چاپ کړی دی. نو دغه زما د چاپ کتابونه دي. البته ما سره چې کوم مختلفو اصنافو باندې هغه کالمونه دي، هغه کې کوم نو تنقیدي مضامین هم دي، هغه کې د شاعرۍ او د ادب په مختلفو اصنافو باندې زما
خپل خیالات دي دغه تقریبا چې زه کتابي شکل دته ورکوم ما ترتیب کړی هم دي دا قریبا داسې 50 پورې دا کتابه جوړیږي راځي تاسو شمار لکه طریقه پسند کوم شاعران چې دي کوم لیکوالان چې دي پغه په بانی کوم غړي دي هغه کیږي نو څنګه دغه تاسو سوچ او دغه سوچ ول خلک اوس هم تاسو یو تنظیم لري او ناس تاسو کوي کناغه خوره واري چې زما ابتدا چې کوم نو او زه د خپل خوش نصیبی ګڼم چې د شاعرۍ په ابتدا کې زما چې کوم دي ملاقات چې کوم دي د اجمل خټک سره او د کلندر مومن سره شو او دا غیر روز نه پس د قوم پرستو او د طریقې پسندو په ګروپ کې چې کوم دي زرالم او بیا به د دوران کې ماته چې څومره د اردو کې چې کوم طریقې پسند لټریچر چاپ کېدو هغه به ماته دوستانو مرا لګل د کراچۍ لاهور نم او شیخ بارون رساله داسې او چې اجمل خټک جو هغه خپل دوستان ته ویلو نه یو ماته هغه په ډاکوم را لګل چې کې منشور یو رساله د پی ای والو بچاپ کوله نور داسې ډېر سوزونو هغه نه علاوه دلته چې کوم داسې اداره هغه به چې کوم د روس او د چین یا طریقې پسند لټریچر هغه به دلته راوړو نو هغه نه ما ډېر استفاده کړو دا هغه نه زما لایبرری کې اوس ما کتابونه شته نو دغه دور کې چې کوم زما د طریقې پسند بنیاد کې خودل شو بیا موږ دلته سهول کوم مرکه جوړ کړل چې هغه د ولسیه د بیجرګې نه پس دویمه چې کومه د پښتو اهمه نغه جرګه خو هغه نه د ولسیه د بیجرګې نه مخکې هم دلته انجمن ترقی پسند مصنفین وو د هغه صدر چې کوم د صنوبر حسین کاکاجیو سکرټری چې کوم د فارق بخاری خدا چونکه کله انجمن ترقی پسند مصنفین یو سیاسي جماعت ډیکلیئر کړی شو په کال 1950 کې هغه نه پس دا تنظیم چې کوم دی انډرګراوند لاړ به کم دوران کې زبې کراچۍ کوم دا کال 1988 نواله تر یا پورې دور دی د کې حالت موږ په کراچۍ کې عوامي ادبي انجمن جوړ کړو چې داغه منشور او سب پروګرام وو فیض احمد فیض صاحب داغه ممبر مو اجمل خټک او دا یعنی څومره پروګرس او خلکو هغه پاغي کیږي چونکه په طریقې پسند مصنفینو پابندي و نو د دې نوم لاندې به مون کار کوو خبره وکړي تاسو لکه خامخاس تاسو د پښتو علمي کانفرنس باندې چیرمن پاغي به خبره کوي خو دا طریقه پسند کم تاسو په خپل خبرو کوم دي ته څو وخت ډیر زیات ستونزې وي دی باندې پابندیان جی ډیر تکلیف او ډیر یعنی اول خدا وا چې په پښتو کې لیکل کول دلته جرم په پښتو کې دا پته بلګي دا حکومت د پښتو شاعر ادیب دی او یا د پښتو جرګې بکې دي میټینګونه بکې د اجلاسونه نو هغه ته هم انټيليجنس والا باقاعده راتلغه کو ناستو خو طریقې پسند مصنفین د ابتدا نه پاکستان د جوړېدو پس دا حکومت په نظر کې چې کوم خدمات هغه نه غنل نو ځکه طریقې پسندو باندې هغه ډېر لوی نظر سات پابندانه په لګولې هغه کتابونه بیان کړی شو او دا هغه سرګرمو باندې چې کوم د حکومت ډېر لوی نظر نو دا کال 1980 کې چې کله دا تنظیم په دوباره بحال کړي شو په خپل موږ را پاسو موږ بحال کوو دا د 50 کال پوره شو بیا موږ په دې حواله سره رومبه عالمي پښتو کانفرنس کال 1980 کې موږ وکړو دا اوس چې کوم د موجوده دور کې چې کوم د ټول پاکستان د انجمن ترقی پسند مصنفینو سیکرټری جنرال یم تاسو تاسو د سیاست په اړه خبرې کو تاسو کمپرس ګون سره وې تاسو د خیال او نظریه دغه دي خو څومره وخت دغه نظریه سره وې اوس خو تاسو لکه غي سره نخ کاری چې دغه ګون سره تاسو سره تړون وي دغه مشرانو سره خفغان مو دې کنه داسې نظریه مو نو خفغان خو په سیاست کې خو ذاتی خفغان ني نظریاتي اختلاف وي نو په دې حواله سره خو زه دویم چې زما ابتدا چې کم دین هغه د قوم پرست سوچ نشوي دا او قوم پرستو سره پاتې شوی ما او چې نېشنل عوامي پارټي د ټولو د قوم پرستو د پاکستان او د ټولو ترقی پسند قوتونو یو متحده محاذو د داسې زما یو تعلق چې کوم دی په کال 1900 یو کم اویا کې د کمیونست پارټي او پاکستان سره پیدا شو هغه سره زما یو تعلق جوړ شو بیا زه دغه باقاعده ممبر شوم چونکه زه فرنٹ باندې زموږ پارټي نه و او دغه نېشنل عوامي پارټي چې کوم دا د
د ټولو چې کوم دی یو ماس فرنټ او پای کې موږ شاملو. بیا زه چې دوی سره په اخبار کې په شهباز اخبار کې زه نیوز ایډیټر پاتې شوم دلته په پیښور کې. نو بیا هغه وخت سره چې کوم کله پیپل پارټي سره د دې اختلافات رااله نو حکومت چې کوم مرکزی شهباز اخبار بین کړ. د سره ما په ریډیو پاکستان کې مستدا سي کیجوال آرټیست په تور باندې سکار باکاور کو نو هغه باندې پابندي ولګي دا موږ هغه نه کړی شو. زما تعلق چې کوم دی خیره پورې د نېشنل انسټانو سره پاتې شوی دی چا سره ما دا غنې راغلی هغه هغه بغنی دا اختلافي دغه خو زما خپل جو چونکه نقطه نظر زه چې کوم دی ته یو طبقاتي سیاست کوم زه د لاندې طبقي سیاست کوم زه په دې ملک کې چې کوم دی یو چینج غواړم. هغه چینج چې کوم دی نو هغه زموږ د خیال دی چې په دې ملک کې چې کوم دی دا څومره مسایل چې کوم دي بلکې د جمهوریت هم چې کوم دا اله پاتې کېدي شي چې دلته یو غیر طبقاتي معاشره وي چې دلته جاګیردارانه نظام نه نو هغه حواله سره زما سوچ دغه چې کوم دی نو هغه د لیفت هغه دغه سره دی. راسب تاسو په حق لدا یو خبره کیږي چې یاره راسب تنقید برای تنقید کوي کاغه په سیاست کې او په ادب کې او کدا کې د کې څومره حقیقت دې خبره کې د کې به خیر او حقیقت څنګه تنقید برای تنقید کو غواړو څه شي نه دي. تنقید برای تعمیر کې دي شي تنقید برای اصلاح کې دي شي تنقید هغه موږ په ادب کې کو علمي حواله سره نو هغه موږ چې کوم شي باندې تنقید لکه دا ول کېږي چې راسب کله مخالفت برای نخکاری او نیوکه کوي پرسن بالکل هیڅ یو انقلابی فکر والا کس هر هغه کس چې هغه په د معاشره کې اوسېږي هغه په یو ځای باندې پاتې کېدی نشي. یو خدای چې د ارتقایي سفر روان دی بل موږ ځان ته چې کوم چې انقلابیان وایو او زموږ دا یقین دی چې دا انقلابی سوچ چې کوم دی که یو سره په یو تنظیم کې شته او کنيشته خو کده ټول عمر همداسې ګرځي او دا سوچ دی او په خلکو سره په دی حواله سره هغه د تنظیم نه بهر هم دی خبرې کوي او غواړي چې دا معاشره چینج کی د خلکو د حالات بدل شي نو دغه زموږ په نظر کې انقلابی دی. نو زما اختلاف چې کوم دی اختلاف بر اختلاف یا تنقید بر تنقید نه کو څوک دا وایي نو ما سره غشته دی بلکې زما لیکونه تاسو ګورئ په څومره اخبارونو کې چاپتي رسالو کې چاپتي کتابونو کانفرنسونو کې زه په اظهار رائے کوم هیڅ څوک دا نشي ثابتولی چې ما د چا ذاتی اختلاف کړي. البته نظریاتي اختلاف مې کړي هغه ما سره جواز وي نو هغه تنقید پر تنقید یا مخالفت پر مخالفت نه هغه چې کم نقص کم خرابي کم خامي زوینم نه پاغي باندې زما تنقید وي. راسب تاسو د جون لوی سه 13 شو په دغه سیاست کې په ادب کې او صحافت کې د کوم اړخ نه تاسو زیات مطمئن یې؟ زه مطمئن زیات ادبي اړخ نه یم ځکه چې ادب زما د خپل شوق نم کړی دی خپل نظریه په حواله سره مم کړی دی او باقي کې ما خپل اظهار داسې کړی چې هغه نه چا منې کړی شوی نه یم. نو دا ادب کې زما کنټریبیوشن ډیر دی او بلکې ابتدا نه ولا تر اوسه پورې چې کم دي نو زه خپل ادبي کار نه هم مطمئن یم. هغه زما مطالعه ده کاغه دغه مطالعه پر نتیجه کې زما د حالات او یا د ادب مختلف اصناف په حواله سره زما کوم تجزیه دي هغه نه مطمئن یم. البته صحافت کې زما چونکه یو پیشه په تور ما صحافت اختیار کړو او هغه سره موږ یو نظریاتي حواله هم لرله. نو یو دویم دغه د خصوصیت کې زما د خیال دی چې شاعر ادیب چې کوم دی په دې معاشره کې چې کوم دی هغه په سیاست کې چې کوم دی ناکام وي ځکه چې هغه سره دومره وسایل نه بل چې شاعر او ادیب نه خو څومره پټه دی هغه خپل کار ته نوالی شکل هغه مقصد پوره شي نو بیا هغه په هغه باندې غم غرض نه کیدي. مثالونه ډېر څه موږ سره ګل خان نصیرو موږ سره اجمل خټک همیش خلیل ولی محمد طوفان ډېر داسې فیض احمد فیض حبیب جالب د خلکو په خپل دور کې چې کوم دی په سیاسي میدان کې او سیاست د پاره چې کوم دی خپل فکر او خپل چې کوم دی عمل چې کوم دی وقف کړو ورته خو په سیاست کې چې کوم دی د خلک مخې ته پر نه خولې شو. په دې ټول پارټو کې چې کوم دی دوی غو د جمهوریت خبرې کوي خو په دې پارټو کې دنه جمهوریت نشته او دا پارټي ټول موروثي شي هم دي. تاسو دغه کم سیاسي اړخ چې دی په دای خو ستومانه نه یا داسې تاسو کشران تاسو ته وی چې یاره دا دومره وخت متیر کړی دی دغه څه خبره خو ته نه کیږي چې یاره په کار دی چې شرط خو ملازمت وکړو چې سر روزګار دا ټول عمر مسله کینن خالد خان تاسو خبره ډېره ټیک دي خپل مرته دا وی او پرېزم راته دا وی چې دا په سیاست کې ته کوم وخت ډېر ځای کړی دی او زه مطمئن پدې ما چې ما که په سیاست کې وخت ډېر کړی او کما عملی جدوجہد کړی دی نو زه مطمئن پدې چې ما
د خپل ضمیر مطابق کړی دی. ما خپل ضمیر ملامت کوي نه چې ما صدا سي کار کړی په سیاست کې چې پاغه باندې زه ستومان دا څه خبره نشته دی. البته دا چې ځان مې نه دی جوړ کړی چې بچوله مې سن نه دی جوړ کړی دا شان څه فائدې مې نه دی پورته کړی چې کم مفادات نن په سیاسي پارټو کې خلک اخلي او هغه وخت سره کې دی هم شو. نو زما ځکه نه کول چې زما نظریه دا نه و زما فکر دا نه و زما خو یو اجتماعي شعور یو اجتماعي فکر او ما یوازې خپل ځان د بدلولو یا د خکولو یا انفرادي طبقاتي حواله سره ما خپل ذات یو بره طبقه ته رسولو کې ما دا خواهش چرم نه پیدا شوی. زما اجتماعي شعور او دغه فکر هم دغه چې زه چې کوم دا ټول معاشره چې کوم دا زه چینج کوم او دا ټول خلک چې کوم دي چې دا چینج راځي چې دا ټول یو شان راشي. نو ځکه چې کوم نه زستو مان نه ما راسب تاسو چې تاسو سلور او یا کلنې جی خو بیا هم کله ما هڅه کړې دا یا زموینه ما نو تاسو دغه کوم ادبي محفلونه دي نور دغه صحافتي هغه کې ګډون هم کوي او خو د زړه د اخلاص ګډون کوي بلکې د دې زنده مثال خدای چې تاسو نه دغه مرکه د ډیر وخت نه کوشش کوم خو تاسو مصروف یې نو په دغه په دې عمر کې د دومره مصروفیات د تاسو صحت اجازه ترکي صحت خو اجازه نه راکې خدا دا چې خالد خندام لګ تاسو غور په کې په خبره مې دا زه خپل کشرانو ته دا چې کزه اوس په ځای کې ناستم نو به زنه ما دا سيزونه مال ژوند راکې او دې سيزونه ز ژوندې ساتلې ما او بل دغه دا چې زه د سرګرمه کوم ځکه چې زما یو نظریه ده زما یو فکر دی او زه غواړم چې دغه فکر او دا نظریه چې کوم دي زه په خپل ژوند کې اگر چې دا ګران هم ده او بل چې دا سوچم ډېر ټیک نه دی ځکه چې زمونږ د انقلابیانو هم دا سوچي چې زه تر څو پر چې سټرګل کوم بلې کې ضروري نه ده چې دا انقلاب او دا حالات چې کوم دا ما په وخت کې بدل شي ما نه پس کوم نسلونه راځي د دې فائدہ غیته راسي. نو په دې دغه سره چې کوم دینو زه کاغه د ادب میدان دی که صحافت دی او که د سیاست دی اگر چې په سیاست کې زه دا وخت زه عملی سیاست کې نیمه خو بیا هم زه نظریاتي سیاست کوم سیاسي خلکو سره ملاویږم سیاسي خلکو سره ډیسکشنز کوم سیاسي کانفرنسونو کې حصہ اخلم دا د زوس چې کوم مسلسل د په دې یو مېش کې نه د افغانستان تم لاړم یو کانفرنس مې اټینډ کو به چې کوم اسلام آباد ته رالم امن کانفرنس هغه مې اټینډ کو ورپسې سمدستي اوس د اردو یو انټرنیشنل کانفرنس په اسلام آباد کې اکیډمي اف لیټرز کړو هغه مو کو هغه کې د دنیا ادیبان شاعران راغلو. تاسو د افغانستان خبرو کا د لرو بر کوم ادب چې دی کوم سیاست چې دی کوم دغه په غیبه باندې تاسو یو جوړ نظر لري څه لکه بدلون راغلی دی اوس لری والي رالو کو نږدېواله رالو ما خیال چې نږدېواله راغلی دی کله چې ارشاد دور په دې دور کې لګي مسلې داسې وي چې د دوه حکومتونو یو بل سره لګاو خو زمو ادب به کوم خلکو به سمګل کاو چې بس سمګلرانو په ذریعہ به کوم زمون کتابونه رساله افغانستان ته تل او د افغانستان نه بدل تراتل اوس خو ډېر حالات بدل شوې دي خپخ کار چې کوم زمو وفدونه هلته زی داغي دلته راځي هغه د بي کانفرنسونو کې صحافت په حواله سره او که د امن میشن په حواله سره نو ډیر زیات چینج راغلی دی. بیا دا د لږکاله افغانان راغلو نو هغه او زموږ چې کوم دلته یو بل سره نږدېواله ډیر را پیدا شو نو بیا خاص طور سره چې کوم ظلمي شاعران دلته د افغانستان را پیدا شو د دلته تربیت وموته نو دا غي سوچ او زمو سوچ بلکې دا شاعره په حواله سره هغه تقریبا یو شان دي. نو د لرو بر چې کوم نه هغه فرق داسې نشته البته ځنې اصطلاحاتو کې ځنې ټکو کې زمو یو بل سره یا په املا کې پر بده کې لګي اختلاف شته. خدا دا چې د افغانستان کې هم چې کوم نو مختلف سوچونو خلک دي هغه کوم پرستو مشته هغه کې پروګرسیو خلک مشته دي هغه کې نورم داسې خلک به چې اروجت پسند وي او دغه حل دلته دي. خدا دا چې کله موږ کانفرنس ته لاړ شو نو دا ټول عناصر چې کوم دي د مختلفو فکرونو والا خلک چې کوم دي په یو کانفرنس کې ناشتي او یو کانفرنس کې یو بل سره کوم شخړه چې نن پښتون وسره مخته د پښتون خوره باندې چې دا کوم جنگ روان دي کاغه په افغانستان کې دي په قبایلی سیمه کې دي په خیبر پختونخوا کې دي څه حل به وي د دې مسلې حل خو ډېر آسان دي چې کوم ملکونه دي یو بل سره په گاوند کې دي
ځکه چې هر څه بدلول شي ته خو خپل ګاونډي نشي بدلولی که ګاونډګیري ښه یو بل سره تعلق ښه ما خیال اس مسله نه پیدا کیږي خو متاسفانه د پاکستان او د افغانستان تعلقات د پاکستان جوړېدو سره سم د خراب شوي چتم د دوستانه نه دي پاتې شوي ان تر دې پورې تاسو وګورئ چې کله زموږ حکومتونو په مرسته باندې چې هلته د تشپنوم مجاهدینو یا طالبانو کوم حکومتونه جوړ شو دا غیم به د پاکستان سره تعلقات هغه خنو یو د ډیورنډ کرخه دا یو ډېر لوی مسله ده چې پاکستان وی چې دا تاسو یو قانوني او یو مستقل سرحد چې کوم تاسو تسلیم کړي خو د افغانستان کې چې ظاهر شاه نه ولا تر اوسه پورې طالبانو پورې یا کرزی پورې څومره حکومتونه راغلي هغه کې یو چې کوم اوسه پورې دا نه تسلیم یغی دا وی چې د ډیورنډ کرخه د پښتون وجود دوه ځای کړی دی او دا خطا دا یو دی نو ځکه د دې یو خدای ډېر لوی مسله بیا دا کله چې کوم انقلاب خلاف چې کوم روزتي قوتونه رااله هغه چې څوک په افغانستان کې او دغه په نتیجه کې بیا دلته په پښتونخوا کې شو ناغیم ډېر زیات چې کوم د علمیم را پیدا کړل او خلک یو بل نه حکومتونه یو بل نه ډېر لری بوتل او د امن او امان صورتحال ډېر خراب شو نو د دې زما خیال واحد حل دی چې حقایق خلک تسلیم کی او د یو بل د خپل ملک د اختیار نو ما خیال دا څه دغه نشته پکې نو سو پورې شي دغه بهر نه کم خلک راغلي د پاکستان نه وتی ني هغه پورې به دا حالات همداسې وي راځي اخیری پوښتنه تاسو لکه عام جون څنګه تیروي لکه تاسو کوم خبره کې اوریدونکو خدا وایي چې بس سلیم راز صاحب کوم دقه بس ټول وخت عمرې هم دغه کړی نو غم حدیث مینا نور داسې د جون اړخونه خوندونه بالکل خوندونه ماشتي د کالج ټایم کې د سکول په ټایم کې هغه نه پسوم چې زارځه کې پاتې شوم نو سوشل لایف کې چې کوم ډېر اکټیو پاتې شوم چرم چې کوم ما دا نه کړی مینم کړی دا محبت هم کړی دا شعر او شاعري هم کړی دا او اوسه پور زما یو تسلسل له اکثر زموږ د کشرانه ما په مشرانو کې سر په دی خوخي چې د مو سرچکین زموږ د سټیج زموږ د ذهن مطابق څنګه غپ لګي څه خبره اترې کوي نو زه چتم چې کوم یو سټیج کې داسې دغه شوی نه ما زه مړ ژوندیم کوم غم خادم کوم هغه ارزه کې چې هغه زه ورته ځان رسوم سوشل لایف کې چې کوم زما چتم چې کوم دا سستی نه کړي نو ځکه زه داسې نه محسوسوم چې زه د معاشره نه کټیم